د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د ښاري امن او نظم د ټینګښت او د ناقانونه او د مشکوکو فعالیتونو د مخنیوي په موخه یې د تورې خوښو لرونکو وسایطو پر ضد کمپاین لا هم دوام لري. یاد کمپاین چې د امنیه قومندانۍ د ډایاک معاونیت له لوري تنظیم او عملي کیږي په تیرو 2 اونیو کې د جلال آباد ښار په ګڼو سیمو، واټونو او امنیتي حوزو کې ترسره شوی دی. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې په دې موده کې د 125 وسایطو تورې ښیښې لرې شوي، چلوونکو ته یې قانوني سپارښتنې شوي او د ترافیکي اصولو د مراعات اهمیت ورته په واضحه توګه بیان شوی دی. دغه کمپاین په هغه وسایطو متمرکز دی چې د تورې خوښو له امله یې د پیښو د پټ ساتلو، مشکوکو تګ راتګونو او د قانون د سرغړونو احتمال ډیر وو. د یاد ولایت امنیه قومندانۍ وایي امنیتي پولیس به خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او ژمن دي چې دا کمپاین به تر هغه جاري وي څو ټول وسایط د قانون تابع شي او ښار له هر ډول ناقانونه کړنو پاک شي.